الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په ناول او د ناول په اجزای ترکیبي باندې خبره روانه ده او هر اجلاس کې په یو جز باندې مونږ خبره کوو. نن مونږ خبره کوو په ناول کې تبویب یا بابونه یا ټوکونه مرته په پښتو کې وي. دا د دې څه ضرورت څه اهمیت دی؟ د اوږدوالي په وجه عموما څه شوي چې عموما ناول اوږد وي ډېره په دې وجه باندې د اوږدوالي په وجه باندې عموما او د کیسې سره د لوستونکو تړون او دلچسپي برقرار ساتلو کیسې سره د لوستونکو دلچسپي ټیک شو پلاټ ضمني پلاټونه تکمیل ته رسېدلو لپاره خصوصا یا خصوصي د بابونو باندې مونږ ناول ویشو. خبره پوه شوئ ناول چې کوم دی یو عموما دا اوږد وي چې اوږد وي نو هغه مونږ ځان ته ټوکړې کوو. که تاسو وګورئ که نه د دې یو بهترین مثال مونږ سره د الله تعالی عظیم الشان کلام دی. دا چې په سپارو کې تقسیم دی نو اوږدوالي وجې نه دا په بابونو کې یو قسم تقسیم دی. نو دارنګې ناول چونکې اوږد وي داستان نه پس په فکشن کې یا په افسانوي ادب کې داستان نه پس ناول دی. ناول ډېر اوږد وي دې کې جزئیات او ضمني پلاټونه او هر رنګه خبرې په دې کې راځي. نو دا اوږد وي نو د اوږدوالي وجه نه موږ په بابونو تقسیمو. دا عموما کېږي. د دې نه علاوه د لوستونکو دلچسپي پیدا کولو لپاره چې د دلچسپي برقرار پاتې شي په ناول لوستو کې او خپل پلاټ مونږ انجام ته په اسانه بوتلو دپاره چې مونږ پکې ګنجلکي ګونې نښلو پکې نه مونږ ته لاره مخکې صفا وي. پلاټ او ضمني پلاټونه دا په تکمیل ته رسول مکمل کولو لپاره خصوصا ناول په بابونو تقسیمیږي په بابونو کې ویش کېږي. پلاټ مرکزي د اول باب نه شروع شي مخکې ځي تجسس باندې خبره کوو بیا که نه بل اجلاس کې انشاءالله. خو په هر باب کې یا په هر ټوک کې ضمني پلاټونه پیدا کېږي او په هر ټوک کې یا په هر باب کې به ضمني پلاټونه خپل انجام ته رسي او دا ضمني پلاټونه به د مرکزي پلاټ معاون او مددګار ثابتېږي. هندله به د کور کې مخکې به بوځي. مثال طور خبره ده ډایرکټ چې کوم دی پوه شوې کراچۍ ته ګاډی نه ځي زه ګاډي کینم ما لاهور پورې بوځي لاهور نه پس بیا د پېښور پیره کې پېښور ته ځي بل ګاډي کینم هغه ما کوټې ته بوځي فار ایگزامپل خبره کوم او واپس کوټې نه لاهور ته راځي او د کوټې نه پس زه بل ګاډي کینم کراچۍ ته ځم. نو تاسو ګورئ موږ په څو سټیپونو کې دا سفر طی کړو. د خبرې ته خیال دی. دارنګې ضمني پلاټونه چې کوم دي دا یو حد پورې ځي او مرکزي پلاټ ته تقویت ورکوي معاون وي او مددګار وي د مخکې بوځي خو په هر باب کې به ضمني پلاټونه خپل انجام ته رسي. تاسو که کیسې کتلې وي مثنوي چې موږ ته وایي پښتو کې یوسف خان شیربانو مومن خان شیرینی نو هغې ورته اکثر ټوک لیکلی وي. اول ټوکه دویم ټوکه دریم ټوکه څلورم ټوکه دارنګې ناول هم دی. دا بابونو چې کوم ویش دی او تقسیم دی د بابونو ویش چې کوم دی د بابونو ویش دا په لمبردارم کېږي. اول باب دویم باب دریم باب څلورم باب دا سیم د دې ویش کېږي او د دې ویش په عنواناتو باندې کېږي
چې هر باب د پاره ناولنګار خپل عنوان ورکړي. تاسو به ناول لوستی وي، داسې ناول شته چې هغې په بابونو باندې نمبروار دي. اول، دویم او دریم داسې د باب دغه ده. او داسې ناول شته چې د هر باب خپل عنوان دی. لکه اول باب دی سفر، فار ایگزامپل خبره کوم، دا اول صورت. دویم باب دی امریکا، د امریکې ته ورسېدو. دریم باب دی نوکری، د څه نوکری کې لګېدی، بیا دا ضمني پلاټونه مخکې ځان سره بوځي او خپل علاقت انجام طرف ته روان دي. په خبره زما تاسو پوهېږئ که نه؟ ښه دې نه علاوه چې کوم دی نو د بابونو د ترتیب زیات ضرورت هله پېښېږي چې کله ناوله د طوالت ښکار وي، ناول طویل وي. موږ سره مخکې ما خبره کړې وه 3 قسمونه دي. ناولېټ دا مختصر وي، ټولو کې د وړوکوالي دفاع کوي، وړوکې وي. ناولېټ دې کې هم کله نه کله بابونه راشي، خو دې کې اکثر د بابونو اهتمام نه کېږي چونکې دا مختصر وي، ځکه نه کېږي. دویم چې کوم دی نو هغه دی ډبل ډیکر. ډبل ډیکر ناول هغه ناول ته ویل شي چې په 2 جلدونو کې شایع شوی وي. په څو کې؟ 2 جلد کې به شایع شوی وي. دا یو جلد کې چونکې ټول راځي نه، که یو جلد کې به ډېر زخیم شي، خلک به وړی راوړی هم نه شي. بیا دا عموما په 2 جلدونو کې وي. 2 جلدونو کې چې کوم ناول چاپ وي، لازمي خبره چې 2 کې وي نو څه شی به وي؟ مختصر به وي، خامخا زخیم به وي، اوږد به وي، طویل به وي. نو دا په 2 جلدونو کې. دریم چې کوم موږ سره دی نو هغه دی 3 ډیکر ناول. دې ته 3 درجې هم ویلی شي. دا د ناول د ټول نه لوی قسم دی. په ډبل ډیکر کې او په 3 ډیکر کې به خامخا د ترتیب نه بغیر کار نه کېږي. دا مونږ خامخا په بابونو تقسیمو. او په بابونو تقسیمولو دپاره که تاسو خیال کړي، بعض اوقات اسانه مثال بل در کوم، مونږ یو مضمون لیکو. فار ایگزامپل مونږ پاکستان باندې مضمون لیکو، تکل نه مضمون وایم، نو هغې کې بیا مونږ واړه واړه بابونه دغه ضمني عنوانات ولګوو. پاکستان آبادي، پاکستان جغرافیه، پاکستان زری ملک دی. خبره نه پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ پاکستان ثقافت، پاکستان عدلیه، پاکستان نظام قانون. په دې بیا مونږ یو صفحه یا 2 صفحې یا 3 صفحې څه چې خو مونږ په هغه لیکل کوو. دا هم یو قسم څه شی دی؟ تدریب دی، چونکې شکلونه سره بدل دي. شی همغه تقسیمول دي، ځان ته اسانول دي. دارنګې ناول هم چې کوم دی هغه ناولنګار د ځان د اسانتیا دپاره یو او په اسانه باندې مرکزي پلاټ ته اوږه ورکول او محرک کول، په دې کې تحریک پیدا کول دپاره بابونه جوړوي. په بابونو کې ضمني پلاټونه اخلي او دا ضمني پلاټونه په هر باب کې خپل انجام ته مرسي، خو ورسره د مرکزي پلاټ له دې کم ورکې مخکې بوځي. او دارنګې مرکزي پلاټ چې کوم دی هغه په مزه باندې خپل انجام ته ورسیږي. او د ناولنګار چې څه فلسفه حیات وي هغه په هغې کې بیان کړی شي. بله خبره موږ دا کوله چې تېز ځل ما ویلي مخکې چې کم نه کم الفاظ چې کوم دی د هغه 80,000 دي یا 80,000 او زیات نه زیات 2 لکه وي. په یو ناول کې څومره الفاظ پکار دي؟ بعض اوقات خلک سوال کوي، موږ هم ډېر خلک سوال کړی چې دا څومره اوږد پکار، ناول څنګه پکار دی؟
ناول څنګه پکار دی نو کم از کم د دې ناول الفاظ به د شپېتو زرو نه کم نه وي نور برکه شپېته وي که اویا وي که اتیا وي که نوي وي که لک وي او د 2 لکو نه به زیات اخوا مونږه نه وراړو دا د هغه یو قسم پیمانه ده او حدود متعین کېږي په دې باندې نو دا نن په ناول کې مونږ تبیب بابونو ته ویلی شي په دې حواله باب قایمول لپاره مونږ چې کوم دی نو هغه نمبر وار هم اخیستی شي اول ټوک دویم اول باب دویم باب درې باب هغوی ته مونږ عنوانات هم ورکولی شو لکه سفر او امریکا نوکري وغیره وغیره هر ضمني باب ته یا دغه باب ته مونږ نوم ورکولی شو تاسو که دشتلوت مسافر ناول چا کتلی وي هغه په عنواناتو باندې دی حمزه بابا ناول نه وي چاپي هغه په لمبرو باندې دی میخانه د سید رسول د استاد صاحب تقریبا ما ډېر مخکې لوستی و چې هغه هم په دغه باندې لمبرو باندې دی دویم باب شروع شي دریم باب شروع شي څلورم باب شروع شي نو تر دې دمه پورې چې ستاسو په ذهن کې څنګه سوال وي د ناول د باب د ویش په حواله د ضخامت په حواله